بسم الله الرحمن الرحيم. دا الله پنوم چې ډېر زیات مهربان او پورا رحم لرونکی دی. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هر څوک چې بدی وګټي او د خپلو خطایاو په چاپېریال کې راشي او هغوی به دوزخ کې تل اوسېږي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. او کوم خلک چې ایمان راوړي او نیک عملونه وکړي هغوی جنتیان دي او په جنت کې به تل اوسېږي. أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. او په یاد لره له بني اسرائیلونه موږ کلک پیمان اخیستی و چې د الله نه پرته به د هېچ چا عبادت نه کوئ. له مور او پلار سره، له خپلو خپلوانو سره، له یتیمانو او مسکینانو سره به غوره چار چلند کوئ. خلکو ته به ښې خبرې کوئ، لمونځ کوئ او زکات ورکوئ. خو له لږ کسانو پرته نور تاسې ټول له دې پیمانه واوښتلی او اوس هم مخ اړوونکي یئ. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. او لږ غوندې په یاد ولرئ موږ له تاسې نه کلک پیمان اخیستی و چې په خپلو منځو کې یو د بل وینې مه تویوئ او مه یو له کوره بې کوره کوئ. تاسې د دې اقرار کړی و، تاسې پخپله په دې شاهدان یئ. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. خو نن همدا تاسې یاست چې خپل ورونه وازمایئ، خپل ځینې ورونه بې کوره کوئ، د ظلم او زیاتي په کولو د هغوی په خلاف ډلې جوړوئ، او کله چې په جګړه کې ونیول شي ستاسې په لاس کې بندیان شي، نو د هغوی د خوشي کولو لپاره د فدیې لاره برابروئ. په داسې حال کې چې کور څخه د هغوی ایستل لا له سره پر تاسې حرام، نو آیا تاسې د کتاب په یو برخه ایمان راوړئ او په بله برخه یې کافر کېږئ؟ نو تاسې څخه چې کوم خلک داسې کار وکړي، نو د هغوی سزا به له دې پرته نور څه وي چې د دنیا په ژوند کې ذلیل او خوار اوسېږي او آخرت کې به د ډېر سخت عذاب په لوري ور وګرځول شي. الله ستاسې د دې حرکتونو څخه بې خبره نه دی. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. دا هغه کسان دي چې د دنیا ژوند د آخرت په بدله کې اخیستی دی. له دې امله به یې نه په سزا کې اساني راوستلی شي او نه به مرسته ورسره وکړی شي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.